کار یک بند آبگردان در شمال شهر ننگرهار از سوی شهرداری این ولایت آغاز شد. به گفته مسئولان با تکمیل شدن کار ساخت این بند 12,000 خانواده از خطر سیلاب ها نجات می‌یابند. باشندگان کندهار نیز میگویند پیش از این از سرازیر شدن سیلاب ها زیان‌های هنگفت مالی را متحمل می‌شدند. همه ساله در فصل زمستان سرازیر شدن سیلاب ها از این منطقه کوهستانی میانکو سبب زیانهای جانی و مالی و باشندگان شهر کندهار می شود. اما به تازگی شهرداری کندهار به همکاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد به هدف جلوگیری از سیل و آب باران ها کار ساخت یک بند آبگردان را به ارزش 10 میلیون افغانی در این منطقه کوهستانی به درازای 150 متر و بلندی 11 متر آغاز کرده است. به گفته مسئولان این بند ظرفیت ذخیره 150 میلیون لیتر آب را دارد و 12,000 خانواده نیز از خطر سیلاب نجات می‌یابند. د سیلابونو په اوبو سره به د کندهار ښار ډېرې سیمې زیانمنېدلې. اوس چې دغه بند جوړ شي د کندهار ښار د شپږو ناحیو څخه به د سیلابي اوبو مخه نیول سوي. په دې ټیم کې په تقریبي ډول سره 1,50,000 متر مکعب 1.5 میلیون لیتر اوبه د دې ظرفیت دی. باشندگان منطقه میانکو در کندهار میگویند که بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در سالهای گذشته برای آنان زیانهای هنگفت جانی و مالی برجام میگذاشت. دلته دا چې دا دره د ډیر سخت طوفانونو لري، دلته ډیر سخت اوبه راغلي، د شپې موږ په ولاړې درېدلي یو، په کورو کې اوبه ولوېدلې، د ورځې دلته په دې مانده کې دونه ډیر اوبه راغلي چې سیسان واره خطا کوي. دوام د دغه لو ولې د سیمې اوبه چې وڅښته سوي دي زیرمو ته هغه ته به ډېره فایده ورسېږي. اوس تقریبا په 1.5 متر 1.8 متر دی برمیل. این بند آبگردان که از بحر مهار آب در شمال کندهار ساخته می شود برای ده تن از افراد زمینه کار موقت را نیز فراهم کرده است. این کارگران از حکومت سرپرست خواستار عملی سازی دیگر پروژه های انکشافی هستند. باید چې دغه نور کارونه پیدا کی، مؤسسات کارونه وکړي، نه خلکو ته کار پیدا کی، کارونه نشته، نه ډیر ځوانان بیکاره دي. دغه شان نورم برابر شي، زموږ غوندې ځوانان د لکه موږ چې کونړ نه راغلي دغه شان نورم برابر نور راځي، دغه کار زمينه به برابرې راځي. به امارات صدا غوښتنه ده چې نورم داسې پروژې عملي کړي چې ټول ځوانان ته په کار اخته اوسي او په کار باندې لګیا اوسي. با گفته مسئولان با ساخت این بند آبگردان سطح آب‌های زیرزمین در شمال کندهار نیز افزایش می‌یابد.